السلام علیکم ملګرو د درې قسمه خلکو سیمان به بندېږي ښه پی ټی آی والا دا خبر جاری کړی د مشورې په تور باندې خو تاسو راسره هم دا ویډیو وګورئ که نه پی ټی آی والا وایي که نه وایي موږ ته د ډیټا موږ چې د ناتره نه مکمل ډیټا راغلي ده که نه ملګرو د دې ناقتي کارډونو وایي دا به موږ سیمان وي بندو مکمل تور باندې خو تاسو راسره دا ویډیو مکمل وګورئ پی ټی آی والا څه غواړي او څه ویل غواړي نو د مشورې په تور باندې دا پیغام جاری کړی دی نو زه هم غواړم چې تاسو ته دا پیغام در ورسوم که ستاسو سره سیمان وي هغه بند شوي که نه نو بیا به د هغه نه مخکې موږ وایو چې تاسو ته دا پیغام در ورسي ملګرو اولنۍ خبره دا ده که نه پی ټی آی والا دا خبر جاری کړی دی که کومه تاسو د بل چا په شناختي کارت باندې سیم رازاد شوی تاسو یې استعمالوئ هغه سیم استعمالوئ چېرته تاسو په بازارونو کې اخیستی په 1000 روپۍ 1500 2000 روپۍ باندې اخیستی وي هغه ته جعلي سیم وایي او هغه تاسو استعمالوئ نو دغه سیم به بندېږي ملګرو نو تاسو زر تر زره چې دی نو دا خپل نوم ته واړوئ او دا خپل شناختي کارت ته واړوئ نو چې تاسو دا سیم بند نشي ملګرو ځینې داسې سیمان وي چې خلک یې ډېر عمر نه استعمالوي د هغوی پې بزنس وي هغوی پې هر څه وي نو د هغه د وجې نه که تاسو نه بند شي نو ستاسو پې غټ سیسټم خرابېږي او په دویم نمبر ملګرو هغه سیمان به بندېږي چې کومه په هغه شناختي کارډونه باندې رازاد شوي چې هغه شناختي کارډونو باندې ټیم ختم شوی وي نو هغه سیمان به هم بندېږي که تاسو شناختي کارډ باندې سیم رازاد کړی وي د هغه شناختي کارډ ایکسپایر شوی وي نو دغه سیم به هم بندېږي او په دریم نمبر باندې ملګرو هغه شناختي کارډ باندې سیم رازاد شوی چې دا کمې شناختي کارډ کس وفات شوی او هغه شناختي کارډ باندې تاسو سیم رازاد کړی او هغه استعمالوئ ملګرو که دا درې قسمه شناختي کارډونو باندې سیمان رازاد شوي نو تاسو ضرور وکئ که نه چې دا خپل شناختي کارت ته واړوئ که نه ستاسو سیمان به ډېر زر بند شي ملګرو دا یو پی ټی آی والا چې دی نو دا پیغام جاری کړی دی د مشورې په طور باندې نو موږ هم ستاسو سره شریک کړو تاسو چې کومه دا قسمه سیمان استعمالوئ نو دا دې ضرور غور وکړئ او خپل شناختي کارت ته دا سیمان راواړوئ که نه ستاسو دا سیمان به څه شي بند به شي نو دا ویډیو ورسره د نورو پښتنو سره هم شیر کړئ چې زموږ دې ټولو پښتنو ته ورسي